تازه او نوې خبر. ګلبدین نایب وایي چې اصغر افغان سره ټیم کې لوبه نه کوو، هغه خاین دی. خو ولې؟ دا هر څه راسره په دغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو او زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم. د اصغر افغان د بیرته کپټان کېدو په خبرګون کې د ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر او لوبغاړي ګلبدین نایب په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه راغلی او په نړیوال جام کې د هغه د سیسې او ټول حقیقتونه یې له ولس سره شریک کړل. ګلبدین نایب وویل چې د کرکټ بورډ هرې پریکړې ته احترام لري او اصغر افغان ته د بیا لوبډل مشر کېدو مبارکي ورکوي، خو ویل چې هغه نه غواړي له داسې یو چا سره په ټیم کې لوبه وکړي چې هغه خاین دی او د افغانستان په نوم او بیرغ یې رشخند وهلی دی. ګلبدین نایب وویل چې په نړیوال جام کې لوبډله یوازې د هغه نه وه بلکې لوبډله د افغانستان وه او هغه به دوی ته ویل چې د افغانستان لپاره لوبه وکړي، خو اصغر او د هغې ډلې به ورپسې خاندل او رشخند به یې پرې وهلو. هغه وویل چې اصغر افغان هغه څوک دی چې په نړیوال جام کې بدبختۍ رامنځته کړې، نو ځکه هغه نه غواړي چې له هغه سره په لوبډله کې ولوبېږي. هغه وویل چې زه له کرکټه استعفا ورکوم او تر هغه به په ملي لوبډله کې ونه لوبېږم تر څو چې اصغر افغان کپټان وي، ځکه هغه خاین دی. ګلبدین نایب وایي چې ډومېسټک لوبې کوم خو نور کرکټ نه کوم. هغه همداراز وویل چې د کرکټ بورډ چیرمن او مشرانو ته ډیر احترام لري او فکر کوي چې هغوی هره پریکړه کړي نو ګټوره به وي. هغه زیاته کړه چې دا یوازې اصغر نه دی بلکې پوره ډله ده چې مشر عاطف مشعل دی. هغه ویل چې عاطف مشعل هغه څوک دی چې له کله نه کرکټ ته راغلی دی، کرکټ ښه ورځ نه ده لیدلې. ګلبدین نایب وایي چې نړیوال جام کې عاطف مشعل او اصغر افغان او د دوی ډلې پوره کوشش وکړ چې دی بدنام کړي او د افغانستان نوم بدنام کړي. هغه زیاته کړه چې زه د کپټانۍ شوقین نه یم، ځکه کله چې راشد کپټان شو نو لومړنی کس زه وم چې هغه ته مې مبارکي ورکړه، خو په وینا یې چې نبي یې ښه ملګری و او راشد خان دواړو په ګډه د هغه پر ضد ټویټونه وکړل چې دا یې د مشعل په وینا کړی و. هغه ویل چې زه نن حقیقت ځکه وایم چې زه دې خلکو ډیر زورولی یم او د افغانستان سره یې خیانت کړی او د افغانستان په نوم او بیرغ یې رشخند وهلی دی. ګلبدین نایب وایي چې اصغر د خپل ورور لپاره د هغه کرکټ تباه کړ، همداراز د خپل ځان لپاره بیا سمیع الله شینواري تباه کړ. هغه ویل چې تر څو اصغر افغان کپټان وي په ټلویزیون به یې لوبه ګوري او تشویقوي به یې، خو له هغه سره لوبه نه کوي ځکه چې کرکټ ته ټولې بدبختۍ هغه راوړي. ګلبدین نایب وایي چې په ژوند کې 2 ځلې ژړلي دي، یو ځل هغه مهال چې کله یې لور مړه شوې وه او دویم ځل یې په نړیوال جام کې وژړل چې دغه خلکو ورسره کوم څه ونه کړل. ګلبدین نایب وایي چې اصغر باید محاکمه شي، خو د محکمې پر ځای هغه بیا راغی او لوبډل مشر شو. هغه ویل چې هیڅ کله لایف نه دی راغلی خو ډیر مجبوره شو تر څو دا حقیقتونه خلکو ته ووایي. نو دوستانو تاسو څه نظر لرئ؟ لاندې په کمنټ کې موږ سره خپل نظر شریکئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان.